ننګرهار کې شپېته اړمنو کورنیو سره په استرالیا هیواد کې میشتو افغانانو د ون ویژن خیریه بنسټ په همکارۍ مرسته ترسره کړې. د ننګرهار د والي مرستیال تمیم عارف مومند وایي په استرالیا هیواد کې میشت افغانانو د ون ویژن خیریه بنسټ په همکارۍ د شپېتو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره کړه چې په یادو مرستو سره به د یادو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پوره شي. په حدود د شپېته کورنۍ په ښار او بازار کې د ولنټیر د یو څه ځوانانو لخوا په نښه شوې وې او نن موږ تاسو د هغوی لپاره د توضیح شاهدان یو چې په دغه توضیح کې دوی لپاره یو لوټه غوړي، چای، بوره، لوبیا، وریجې او خرما په نظر کې نیول شوې وه. د ون ویژن بنسټ خیریه غړي وایي دوی هر کال د روژې مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې هغه اړمنې او بېوزله کورنۍ په نښه کوي او بیا ورسره مرسته ترسره کوي. دغه لړۍ کې موږ فعلا په ننګرهار کې شپېته کورنیو سره د اړ کورنیو سره مرستې وکړې په شفاف شکل تاسو ظاهرا ولیدله او موږ د نورو افغانانو تجارو ورونو نه هم درخواست کوو که په افغانستان کې او که خارج د افغانستان دغسې خپل کومکونه جاري وساتي. په همدې حال کې یو شمېر مرسته اخیستونکي کورنۍ هم له ورته مرستو خوښ دي او زیاتوي چې یادې مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي. نور موږ سره مرسته وشي هغه موږ خوشحاله چې الله تعالی څخه خوښ زموږ افغانستان ملت ډېر ځپلی دی ورسره نور همت او ملت سره کومک وکړي. یتیمان اسیران دي دا کومک سره ډېر ضرورت لري. خدا کا ایشان خوب شوی ماه رمضان است بسیار ضرورت به زمین چیزا داشتم. عام باور داده که دې ته ورته مرستندویه خیریه بنسټونه او ټولنې د بېوزله وګړو لاسنیوی وکړي او مرستې ورسره ترسره شي نو په ټولنه کې به د بېوزلۍ کچه راټیټه شي.